अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कोم چې خبر وای او د ژوند په مزو کې به نن زه تاسو د داسې کیسو طرف لا بوزما چې کستا اوور تھینکینګ زیات وي دا اوور تھینکینګ با ستا ختم شي کچرتا ستا دا یو خبره ونی سي هغه خبره ستا ذهن کې بار بار تویږي انزایټي هغه به ستا ختم شي. مخکې زمانه کې با خلکو د بیزا ښکار کو نو چې هغه بیزا پسې بخکار تدلل داسې به یې نه کول چې ځان سره به یې ټوپک یوړو هغه ټوپک باندې به یې ویښته هغې به ځان سره یو ګلاس شان یوړو په هغه ګلاس کې به د بیزا پسند خوراک هغه خوراک به چې کله ورته کېښوستو بیزا به ولیدو نو بیزا به एकदम ورته تیزې راغ نو چې هغه به ورته راغلی هغې به لاس دننه کو نو د هغه بیزا لاس ډېر اسانۍ سره ور دننه کېدی شو او راوتی نه شو او هغې د راوتلو ډېره اسانه طریقه دا وه چې دی د خوراک پرېږدي نو بیا راوتی شي خو دی خپل خوراک نه پرېږدو نو چې دی به د خوراک نه پرېږدو باچا به ښکار کوو هغه به پرې راورسېدل هغه به ورته یو ځای کې پټ وي نو هغه به ورته راورسېدل هغه بیزا به یې ونیو دا شارټ سټوري دا زمونږ د دې دپاره ده چې په زندګۍ کې ډېر داسې کارونه وي چې مونږ دپاره لیف کول پکار وي ځنه څیزونه مونږ داسې ټریپس کی چې هغې ته مونږ سوچ هم نشي کوی په دنیا کې د ټولو نه غټ سکیل چې کوم دی هغه نیګلیکټ دی او د نظر انداز کول مونږ چې کله یو محفل ته لاړ شو او مونږ دلته ریسپیکټ نشي میلاو هغه محفل مونږ په مزو کې ایخوا دیخوا تویږي او مطلب مونږه پور کوي او چې کله څوک زمونږ خبرو ته اهمیت نه کوي نو زمونږ خبره ذهن کې تاویږي او بار بار مونږ تنګوي نو ګری چې کله د شپې اوده کېږي نو ته دا سوچ وکړه چې ما هر څه چې څوک د چا زما زړه ازار کړی ما ټول معاف کړی او د دې سره زمونږ په ژوند کې څه داسې څیزونه وي چې هغه د لیف کولو دپاره ډېر ضروري وي که په ژوند کې ته کامیابېدل غواړې کامیابېدل صرف دا نه دي چې ته دولت وګټې او اگر دولت تا سره شو دا کامیاب شو دا صرف کامیابول نه دي او که ته کامیابول په ټول ژوند کې غواړې ستا دپاره نظر انداز کول څیزونو باندې فوکس کم کا هغه خبره چې تا بار بار تنګوي هغې له سوچ مه ورکوه دا ستا دپاره د دنیا کې غټ سکیل چې کوم دی دا دی او نمبر سیکنډ چې کوم دی په دنیا کې تا ته ټیچر یو ځل سبق وښیي او هغه بیا تا نه هېرېږي او مشران هم دا وایي او استادان هم دا وایي چې کوم سبق ته شوق سره وګورې او کوم سبق کې اکثر ټیچر ټیسټ والی هغه سبق میموري چې ګوموي هغه سړي ته یادوي نو داسې په دنیا کې چې زمونږ ستاسو اول ټیچر دی هغه زمونږ مسټیک دی او زمونږ غلطیانې دي چې یو ځل ته خپلې غلطۍ نه سبق زده کې په دنیا کې به ته قطعاً هم غلطي نه وکړي امید کوم چې ویډیو به مو خوښه وي